تازه او نوی خبر. درې افغان لوبغاړي د پاکستان لیګ لپاره په معتبره کټګوري کې وړاندې کیږي. دا چې دغه کوم لوبغاړي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پاکستان سوپر لیګ لپاره درې افغان لوبغاړي په پلاتینوم کټګوري کې بولۍ ته وړاندې کیږي. محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې د پی سی ایل بولۍ ته به د 28 بهرنیو لوبغاړو په ګډون وړاندې شي. د پاکستان سوپر لیګ بولۍ چې د ډسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره کیږي په 5 کټګوریو کې ورته لوبغاړي وړاندې کیږي. د ټولو کټګوریو د لوبغاړو نوملړ به د روانې میاشتې تر 21 نیټې وړاندې اعلان شي. لا تر اوسه د سرو زرو، سپینو زرو، الماسو او ایمرجنګ کټګوریو د لوبغاړو لیست نه دی اعلان شوی. دا بولۍ د 2020 زیږدیز کال پاکستان سوپر لیګ لپاره د پاکستان په لاهور کې ترسره کیږي. د پلاټینوم په کټګوري کې د نړۍ معتبره لوبغاړي انتخاب شوي دي. د افغانستان څخه محمد نبی، مجیب الرحمن او راشد خان، د استرالیا څخه ډان کرسټس، کرسلین او بین کټینګ دي. د انګلستان څخه بیا موین علي، عادل رشید، هری ګرینی، الیکس هیلز، کریس جوردن، لیک پلانټینګ او جیسن روی، او د نیپال څخه سندیپ لمچن او د نیوزیلند څخه کولین منرو شامل دي. د سویلي افریقا څخه هم هاشم املا، کولین انګرام، ډیل سټین، ریل روسو، جیپ ډومنی او عمران طاهر شامل دي. او د سریلانکا څخه بیا انجلا میتیوس او ټیسارا پریرا ده. د ویسټ انډیز څخه کارلوس براټویټ، ډیوین براوو، ایون لیونس، سوین لارین او کرین پولارد شامل دي. هره لوبډله کولی شي چې د 15 څخه تر 18 لوبغاړي راونی شي او هره لوبډله کولی شي چې د تیر پړاو 8 لوبغاړي د ځان سره وساتي. یوازې په پلاټینوم کټګوري کې 3 افغان لوبغاړي کټګوري ته وړاندې کیږي چې د پاته 4 کټګوري لیست کې به هم په ډیر شمیر افغان لوبغاړي موجود وي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ به خپل لوبغاړو ته په پاکستان لیګ کې د لوبېدو اجازه ورکړي او که نه. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، که مو خوښه شوي وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.